زیاد ابن سکن زخمی دے لہو لغان دے خواہ دے ابو مشکزے والا تے آوازو کوئی دی خواراشا اگو چی دا سو قتل کنا ابی ورطا ورکڑی وی زو ابو نغوارما وی تالا پٹھئی وکم ستا خدمتو کم وی نا زخو جنت تروانم ما باندے دو جنت خوشبو را روانا دا زخو دیر زخمی مکنا خود مرگ نمخ کے اے زمان پا دیزلے و آرمان دے ارزو دا اگر توی سارمان دے وی دا محمد رسول اللہ چہرے انور لی دل غوار مکنا اگر خپل مشک پزمکا باندے کے خودو او چی دا امین و محبت اوکتو کنا بس دے پا اوگا باندے واچے ولو او محمد رسول اللہ سرور کائنات دا صحابو پا منز کے ناسی لوی غرو پا غی باندے اوخی جو کرا او چی کل دا نبی علیہ السلام ولی دو زانے دی اوغرزو دا تا خوبتا نو چی زمان اللہ سونا کٹ دی اخپی میں کٹ دی کنا پزمکا باندے تولی کی روان دے صحابہ راوچتو دا اللہ نبی منع کرا وی میرا اوچتوی مجمع کی زیو کو سنتاسو ناسی کنا نیم صحابہ یو طرف دشو نیم بل طرف دشو ایغا نقش لگا زین تراولا پتہ وہ لگی کنا پتہ وہ لگی چھ عشق ستوی دا اللہ دا نبی من ستوی محبت ستوی نیم صحابہ یو طرف دا نیم بل طرف دا ایدا سی پتو لیدو تلیدو زخمی دے لہو لغان دے دا پیغمبر قدمونو پسی زان ارسولو کنا دا سترگی دا غپا دے قدمونو پسی مگلے اگر اوچت کو اور طولو صحابہ تغی راشی اگرے کپا دنیا کی جنتی انسان لیدل غوارے دا زیاد ابن سکن دے دا سیدہ جنت تروان دے کنا تاسو نقشہ لگا ذہن تراو نہیں پتہ بو لگی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت ہے یہی آرزو ہے کل کل سوچ کو منگ سرسدی منگ خوڑیر غریبانانیو کنا منگ خوڑیر عاجزانیو منگ خوڑیر فقیرانیو منگ سر خسم نشتا دے کنا التا خود اعمال حسن چلی گی التا خود ڈالری روپئی پوندونا مقام منصب خدا نہ چلی گی کنا التا خود اعمال صالحہ و کرنسی چلی گی التا اخلاص و تقوی معیار چلی گی زمان بخیال زندگی دیرا مختصر دا کل نفس ذائقت الموت وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دیرا مختصر دا کمثل العنکبوت دیرا عارضی دا زمان بخیال کل من علیہا فان دیرا مختصر دا اے فنا کی دن کے دا ختم دن کے دا خواہ دا دنیا دار الامتحان دے زموسی و ساتھ مخ کے رانن وطم دا سٹیج دے خواہ بیان موشی بیا بتاسون رخصتی والم روان بشم بیا مخ کے خپل سپر و لار لنڈو مکنا دا دی دنیا مثال دوسی دے الدنیا مزرعت الاخرہ دا مختصر دا تیارے پکار دے کنا تیارے بکو کنا انشاءاللہ حضرت صحبان وی یا رسول اللہ چرتا بدی کورم وی مال حوز کوثر پا مقام کورا پخبل امت با بس کما وی که علتم نوی بیابا دی چرتا کورم وی ما دا میزان بخواہ کے کورا کمزے کی چی اعمال وزن کی گئی تخبل امت تپارا با اللہ تزارئی کو منتون بکو مکنا تسی خیر خواہ بل چرتا رہے وی که علتم نوی بیابا دی چرتا کورم وی ما دا جنت و جہنم پا میاز کی کورا دخبل امت نبخی گرد کومو جرد تبے داخلو با سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی غمزدوں کی دستگیری کی نکٹیم میں لاؤشی کرا دخبل پیغمبر دردن ڈکا زندگیوں گو رہے
د خپل صحابه د تکلیفونو نه ډکه زندگی وګورئ پته مو ولګي چې د زندګۍ مقصد څه دی موږ ته خو پته ونه لګېده که نه کله چې مړ شي او په قبر د ښځې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي یو ورځ به غټه کنده که نستي که نه هغې ته قبر وي ښه هغې کې به دې څملئ ته ولې نه پوهېږې او یو ورځ به ستا د خاورو بالښت دي او یو ورځ به په تا باندې لوی لوی تږي او د خاورو څلی ودرېږي که نه خلک به درنه راشي ته به یوازې پاتې شي که نه مه وره په دې خیال چې تقریر دی اوس دلته په دې ناسته ناسته باندې خپل رب سره صلح وکړه صلح به کوو که نه انشاءالله داسې دعا کوي الله ما بخبله د خپل ژوند سپرلیسې ځلي الله ما کرلي دي ازغي د ځان دپاره الله تېر یم الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې الله راوچت مې که ډوبېږم مددګاره الله چې ته مې د دې ګناهونو د دلدل نه راوچت نه کړې زه به څه کومه